تازه او مهم خبر. د څو ساعتونو وروسته د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو مړینه تایید شوه. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړه چې ولسمشر ابراهیم رئیسي د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان او ورسره مل دولتي هیئت د څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې راډیو فردا د سرچینو په حواله راپور کړی چې ژغورونکو نن سهار د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د الوتکې د بدني ټوټې وموندې. په الوتنه کې د ابراهیم رئیسي او حسین امیر عبدالحیان ترڅنګ یو 8 کسیز دولتي هیئت هم مل و. د ایراني رسنیو په وینا دغه څرخي الوتکه پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکوره شوه. ابراهیم رئیسي په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان هیواد سره څیرمه پروت دی د قزقلایسی په نوم د اوبو یو بند پرانیست. په دغه مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د الوتکه تبریز ته د ستنېدو په حال کې وه چې ظاهرا د جلفا په نوم له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تېرېدو په حال کې نسکوره شوه. تسنیم خبري اژانس د الوتکې د نسکورېدو د ساحې تازه ویډیو خپره کړې چې ښکاري دغه الوتکه څو ټوټې شوې ده. تسنیم خبري اژانس د پیښې د ساحې د ری بعدي ویډیو هم خپره کړې چې له مخې الوتکه پر یو غرنۍ سیمه چې په یو ځنګلونو پوښلې ده سقوط شوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د 3 الوتکو په کاروان کې شامله وه او 2 نورې الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې ښکته شوې دي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنه‌ای پرون ویلي د ایران خلک دې اندېښنه نه کوي ځکه د ده په وینا دغه هیواد په چارواکو کې به هیڅ ډول ځنډ او خنډ نه راځي. د الوتکې د نسکورېدو په باب د راپورونو له خپرېدو وروسته د عراق، ترکیې، روسیې، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. توندلاري سیاستوال 63 کلن ابراهیم رئیسي په 2019 میلادي کال کې د حسن روحاني په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې خوړلې، خو په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې ښه وخت.